درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي راځو د بوډا او د لېوانو پلونو ناول اومه برخه ته هله د چې دغه برخه هم تر پای را سره واوري او خوښ کړئ. خو اوس می ګیره او ویختل سپینو خلو ډکو او چیرې می دومره ګونځي راته وایسي ده لکه د څلورو ورځو پر ځای چې کلونه را باندې اوختې وي. بې اختیاره می عینې ته لاس ورور او پر ځمکه می د یو شي د لوېدو غږ واورېده. لاندې می وکتل، پر یوې سرې رنګې ږمنځې می سترګې ولګېدې چې له ویښتو ډکه وه. پر ګونډو شوم، ږمنځ می له غولې راپورته کړه. د ږمنځې په ښاخونو پورې د شیرینو تور او پیچلي ویښته زړېدل. بې اختیاره مې ږمنځ په ټټر پورې ونیوله. اوښکې مې له واکه ووتې، خو هڅه مې کوله چې له خولې نه مې کومه کوکه ونه وځي. یوه شیبه مې په ټیټ غږ وژړل. بیا ستونه استیغ پریوتم، سترګې مې چت ته وچې نیولې وي، خو په ذهن کې مې شیرینو یوې او بلې خواته کېده. کله به یې خندل، کله به یې زما په ویښتو کې ګوتې تېرولې او کله به یې راته ویل اقربه دومره ډېر کار مه کوه، ناروغ به شي. بیا یو دم کېناستم، زړه مې نیولی و، ټیکه نه راتله. کور داسې راته وایسېده لکه خولې چې را باندې لګوي. ناڅاپه ولاړ شوم، په دالان کې مې میرې ته ورغږ کړ. هغه راغله او پر سرو سترګو راته ودرېده. بې اختیاره مې وویل زه ځم. خوله یې وازه پاتې شوه. چیرته؟ نه پوهېږم. څومره وخت؟ نه پوهېږم. هغې په رډو سترګو راته کتل. ما وویل باید یو څه وخت لپاره چیرته لاړ شم، که نه زړه مې چوي. د میرې غږ ژړغونی شو. موږ چاته پرېږدې؟ خدای ته. دا وخت د میرې له کوټې نه د یو کوچني چیغه پورته شوه. میرې مې وویل پر ماشوم څه نوم کېږدم؟ ځواب مې ورکړ نه پوهېږم. یو ځل یې ووینه. نه. بوډا غلی شو، ما ته یې مخ راواړوه، په سترګو کې یې اوښکې رغړېدې. خو شونډې خندنۍ وي. هماغسې په خندا وویل اوس به یې وخت وي. حیران شوم د څه شي وخت؟ ډوډۍ یادوم. ما وخندل او د ډوډۍ د راوړلو په نیت ولاړ شوم، خو له ورسۍ نه مې پر خپل کوچني ورور سترګې ولګېدې چې چلیمچي یې په لاس کې د کوټې خواته را روان و. شیبه وروسته مو لاسونه پرېمینځل او کله چې مې دسترخوان اوار که نو پلار مې کوټې ته راننوت. هغه ویل چې د باندې جانګل ولاړ دی او تا غواړي. جانګل زموږ کلیوال و. ورغلم، هغه ته مې هم د ډوډۍ ست وکړ، خو د زموږ ښکاري ټوپک غوښت. ویل چې دا 2 شپې د کور پر چرګانو کومه ګیدړه اموخته شوې، غواړي نن شپه ورته پټ شي او خوړلي چرګان ور باندې زار کړي. ما هم له کوره ټوپک ورته راوایست او کله چې بیرته د میلمنو کوټې ته ورننوتم، پلار او بوډا دواړه د شولې له ډک غوري نه ګولې پورته کولې. زه هم د پلار تر څنګ کېناستم. بوډا په ډکه خوله د کاریزونو په اړه خبرې کولې. ویل چې د قرهباغ کوم رود یا سیند نه لري، ټولې آبادۍ د کاریزونو په اوبو ده. د په دې ولسوالۍ کې پراته خلک تر 2 لکو زیات یاد کړل او دلیل یې دا راوړ چې یوازې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره 15,000 کارډونه اخیستل شوي وو. نو څومره به ماشومان وي؟ ښځې خو د بېلابېلو لاملونو له مخې ګارډونه نه وو اخیستلي او داسې ډېر نارینه هم وو چې نوم لیکنه یې ونه کړه. بوډا خبرې کولې، خو ماته د کاریزونو په اړه معلومات په زړه پورې وو. ځکه مې د موضوع د راړولو لپاره یوه ساده پوښتنه ورنه وکړه. نو دا کاریزونه دومره ډېر دي؟ بوډا وویل هو زویه، که لوی او واړه کاریزونه حساب کړي شمېر یې سلګونو ته رسیږي. په خبره کې یې ورولوېدم. دا کاریزونه به چا کیندلي وي؟ بوډا د خپلې ښي لاس یوه ګوته په خپله ژبه وڅټله. وروسته یې وویل نه پوهېږم، سم او دقیق تاریخ یې نه دی معلوم، خو د سیمې اوسیدونکي دا کاریزونه پر 2 برخو ویشي.
دو تنګو کاریزونو ته سلیماني کاریزونه وایي او په دې باور دی چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دیوانو او پیریانو کیندلې دي. دلیل یې دا راوړ چې د سلیماني کاریزونو تونلونه دومره تنګ دي چې انسان آن په خاپوړو هم تګ نشي پکې کولی. نو کیندل به یې څنګه؟ بل سلطاني کاریزونه دي چې د سلطان محمود په وخت کې کیندل شوي وو. دا کاریزونه پراخ او ار تونلونه لري چې په ځینو کې آن په ولاړه هم تک کېدای شي. خو زه خبرې ته حیران وم. دا ځل مې پلار د بوډا له خبرو سره دلچسپي وښوده او په بیړه یې وویل کومې خبرې ته؟ زه ډېر کاریزونو ته ورښکته شوی یم. ګوډي یعنې د خټو د راپورته کولو ربړي بوکې مې ډکې کړي او خټې مې را ایستلې دي ترې. خو خبره دا ده چې پخوانیو خلکو د اوسنۍ دنیا غوندې پرمختللي وسایل نه لرل. دوی په دې څنګه توانېدلی وو چې په یو حال یعنې په یو لیول پر یو مستقیمه لیکه تر ځمکې لاندې تونلونه وکیندي، د اوبو لارې معلومې کړي او په ځانګړو فاصلو لارې لاندې نه د ځمکې سر ته سپرغې یعنې څاګانې راوخیژوي. پلار مې وویل تا ته د سپرغو کیندل ولې دومره سخت ښکاري؟ بوډا یو لنډه دعا وکړه او پلار مې په اشاره وپوهولم چې دسترخوان ټول کړم. بوډا وویل دوی خبرې دي که یې سپرغې د ځمکې له سر کیندلې وي نو له کومه پوهېدل چې کیندل شوي ځمکې به خامخا لاندې پر تونل ور برابرېږي. او بیا یوه سپرغه نه ده، هر کاریز په لسګونو سپرغې لري او بل کله له تونلونو نه مخ پورته راختلې وي. نو څنګه کاږه نه دي تللي؟ سپرغې داسې سیده او مستقیمې کیندل شوي چې د ځمکې له سره د اوبو څاه هم دومره مستره نشي کیندلی. بوډا خبرې کولې خو ماته مې پلار د چایو د راوړلو وویل. ځکه مې غوری او دسترخوان را واخیستل او له کوټې نه ووتم. د باندې واورې په ورېدا پیل کړی و او پخوانیو پلونو سپینه شیره نیولې وه. شیبه وروسته مې د چای وروړلو کوچني ورور ته ور په غاړه کړل او ما هم قهدانې ته مخه کړه چې د غواو لپاره رشقه او بوس سره ګډ کړم. د ماسپښین تر لمانځه وروسته واورې شدت وموند او کله چې بیرته د میلمنو کوټې ته تلم زما زاړه پلونه ډک شوي وو. بوډا په کوټه کې یوازې ناست و او له سره راټولولو لنګۍ نه یې وپوهېدم چې د سړي یخني شوې ده. ځکه مې بخارۍ ته ورلګید ورته کړ او په چایجوش کې پاتې سوړ شوی چای مې د بخارۍ پر سر کېښوده. بوډا په یوه سترګه راته وکتل. ورو مې وویل خدای دې خیر کړي. حیران شوم ولې؟ واوره یادوم. بیا یې شروع وکړه. په خندا مې وویل دا 6 کاله وشکالي دې هیره شوه. په خبره کې ور ولوېدم. خیر یې غواړه. غزني یو ځل همداسې واورې غر کړی و. ما دا کیسه له خپله پلاره اورېدلې وه. ځکه مې په یوه پوښتنه د هغه ذهن راواړوه او نیغ په نیغ اصلي موضوع ته راغلم. کله چې له کوره ووتې بیا چیرته لاړې؟ بوډا راته وکتل. شونډې یې موسکې شوې او ورو یې وویل لکه چې نه مې پرېږدې. ما وخندل. نو د ژمي دا اوږدې شپې او سړې ورځې به څنګه لنډه وو؟ شونډې یې وخوځېدې. په هماغه ساعت له کوره ووتم. د مني وروستۍ میاشت وه. په لارو کې یوه لویشت بوټي پراته وو. تر نیم ساعت مزل وروسته مې پر پاخه سړک بوټونه وټکول. یوه شیبه مې فکر وکړ. نه پوهېدم چې چیرته لاړ شم. بې اختیاره مې یوې لارۍ ته چې د کابل له خوا را روانه وه لاس ورکړ خو موټر ونه درېده. بیا مې د کندهار له لوري پر یو را روان بس سترګې ولګېدې. تر سړک پورته ووتم. لاس مې د درېدو په نښه ورته وخوځاوه خو د موټر شمال زما پر سر تړلې لونګۍ ولونه خلاص کړل. وروسته مې ناڅاپه جیب ته لاس کړ. یوازې 20 افغانۍ را سره وي چې چیرته تګ پرې نه کېده. یوه شیبه د سړک پر غاړه کېناستم. بیا یو فکر راولوېده. ما سړک ته نږدې یو ملګری درلوده. کولی مې شو چې له هغه نه یو څو روپۍ په پور واخلم. ځکه مخ ښکته روان شوم. وروسته د هغه کلي ته ورسېدم. ملګری مې له کوره راووت او تر روغبړ وروسته یې د میلمنو کوټې ته بوتلم. ما خپله کیسه ورته تېره کړه او ومې ویل چې د څه لپاره راغلی یم.
دا زما په درد خبر و، ځکه یو بل وړاندې راته وکړه. وی ویل چې بله ورځ له خپلو 3 نورو کلیوالو سره یو ځای پاکستان ته ځي. زه هم ورسره ولاړ شوم. ملګری مې په خټه اندړ و او د اندړو ډیر ځوانان به د ژمي لخوا په پاکستان کې خټې کولې. په دوی کې لا اوس هم ډیرو خلکو همدا کسب نه دی پرېښی. زما دا خبره خوښه شوه. 2 شپې له هغه سره پاتې شوم او په 3مه شپې د چاود زما سره 5 تنه له کلي ووتو. هغه وخت موټر کم و. تر یو څه ځایه مې پلی مزل وکړ. بیا یو روسای واز موټر را باندې پیښ شو. باډۍ ته یې ور وختو او تر یاخیلو پورې مې یوازې دوړې په خولو ننوتې. په یاخیلو کې مې یو بل موټر کرایه کړ او ماخوستن ناوخته انګور اډې ته ورسېدو. درنو اوریدونکو، د ناول ومه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې د الله په امان.